نبی علیہ السلام فرمای چې کله د روژې میاشت راسي فینادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله رواه الترمذي. امام ترمذی رحمه الله نه روایت کړی دی چې کله د روژې میاشت راسي په دا شپه باندې دا فرشتي اعلان کوي، دا فرشتي ژاړي نارې وایي یا باغی الخیر اقبل، اے د خیر غوښتونکې، اے د خیر تلاشونکې، اے دغه رقم د لوړ رتبو غوښتونکې، اقبل راسه دغه د میاشت راله د خیر د راسه کې کوي. ویا باغی الشر، اے د شر غوښتونکې، اے ځان په لوی لاس هلاکت ته وراچونکې، اے ځان د الله و غضب ته دعوت کوونکې، اقصر بس یې کواله، بسه که دا میاشت د الله د بغاوت نه ده، دا میاشت د ګناهونو نه ده، دا میاشت د الله د ناراضه کېدو نه ده، دا میاشت د الله جل جلاله سره په مقابل کې د درېدلو نه ده، دا میاشت د دې نه چې الله ته متوجه سه. وذلك كل لیله، دا هر شپه په روژه کې دا مبارکې فرشتې دا ندا کوي، دا وازونه کوي. لیکن بیا هم مسلمانان د دې نه اخذ نه اخلي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه بل روایت دی اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين، شیطانان په خپلو زنځیرانو کې مضبوطه ودرې الله پاک، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها بابا وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها بابا وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اخسر. د روژې مبارکه میاشت راسي الله د ټول جنتونو دروازې خلاص کړي، یو پکې بند نه وي، او الله جل جلاله د ټول جهنم دروازې بند کړي، یو پکې خلاص نه وي. ټول شیطانان مضبوطه ودرې، هغه جنات چې هغه سرکش وي هغه مضبوطه وتړل سي. نو بیا الله وایي یا باغی الخیر اقبل، اوس خو مې د جنت دروازې درته خلاصې کړلې، اوس خو مې د جهنم دروازې درته بندې کړلې، اوس خو د شیطان باندې ځان تاوانوي، شیطانان مو درسه وتړله، اوس خو مې هغه سرکشه جنات درسه وتړل، اوس خو د خیر خواته راسه، اقبل د خیر خواته راسه، اوس خو ګناه پرېږده، اوس خو سروزونه پرېږده، اوس خو دغه پالتو شان پرېږده، اوس خو دا نامحرمو ته کتل پرېږده، اوس خو حرام پرېږده، دا شان پرېږده، اوس خو راسه زما و طرف ته. ویا باغی شر اقصر، اے د شر غوښتونکې، اے ګناه کوونکې بس ته ګناه پرېږده، اے سروز والا اورېدونکې، اے نورو ګناه کوونکې نامحرمو ته کتلو والا، اے درواغ ویلو والا، اے بهتان تړلو والا، اے غیبت کولو والا، بس که غیبت یې پرېږده، دا میاشت د غیبتونو نه ده. اقصر بس ته. دا د الله هغه مقدس فرشتې دا دعوت کوي، دا د الله هغه مقدس فرشتې دا اعلان یې کوي روزانه، لیکن بیا هم مسلمان د دې نه اخذ نه اخلي. لهذا محترمو دا یې ډېره مبارکه میاشت ده. نبی علیه السلام خو په یې بل روایت کې دا هم وایي الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضان مکفرات. یو لمانځه څخه د لمانځه پر چې کومه وقفه ده، کومه ګناه درڅه سوي، الله دا یو لمانځه څخه دا بل لمانځه پر دا مکفرات ګرځي. په لمانځه کې خالي د الله نه غوښتنه وکړه الله یې در معافوي. بیا دې هم پام نه سو یوه جمعې ورځ بله جمعې ورځ چې ماجې ته راځلې ده، په دې جمعې په مابینځ کې چې کومې ګناهونه تا کړي دا بله جمعې ورځ چې پر تا راځي که ته الله ته متوجه سې مکفرات دا هم د بخښي. او یوه روژې میاشت در بلې روژې میاشت کې چې په راګرده کال کې کومې ګناهې کړې وې، دا راتلونکې روژه چې در باندې راغله دا مکفرات ستا ټولې ګناهونه در بخښي که ته الله ته متوجه سې، که ته واقع هم د خپلو ګناهونو مغفرت د الله نه وغواړې، که ته سرکشه یې او په روژه کې دومره زیات سرکشه یې چې ګناهونه دې تر هغه حد هم واوړې، بیا ستا دپاره مغفرت ونسته. نو لهذا دا ډېر مبارکه میاشت ده. محترمو دا د الله په عباداتو تېرول پکار دی. صرف یو څو عبادت تر شئ چې په دې میاشت کې باید تاسو ترسره کړئ. یو عبادت چې کوم دی هغه د روژې نیول دی. یو روژه دا ته نه وایي چې صرف خوله بنده کړه، روژه خو دا ده چې الله جل جلاله هغه حلال شان چې خوراکه ده چې شک دی او ستا خپله حلاله بیبي د الله در باندې منع کړل، درواغ ویل، دوکه کول، زنا کول، سروز اورېدل یا داسې نور نواړه کارونه کول، ګناهونه کول، دا خو به طریقه د اولاد ورته حرام دی، دا خو حلال شی پر تا باندې الله منع کوي، دا خو په طریقه اولاد ورته حرام دی. علما لیکي چې دا روژه الله جل جلاله په دې وجه فرض کړې ده چې کوم وخت انسان وږی سي، انسان تږی سي، هغه خواهشات یې ټولې شاته سي، خواهشات انسان ته په ډک نس راځي، نو بیا دې الله ته متوجه کېږي د الله نه استغفار کولی سي. نو لهذا روژه یوازې دا نه ده چې صرف خوله ونیسه،
نور که دې ټوله ورځ په خوب تېرول، نور که دې درواغ ویل، که دې په روژه کې فیسبوک کوئ، که دې په روژه کې ګوګل انټرنیټ کتل، نامحرمو ښځو دې کتل، او که دې په روژه کې سروز اورېدې، که په روژه کې دې درواغ ویل، که دې سود کوئ، که دې په معاملاتو کې درواغ ویل، خراب معامله دې کول، درواغ دې کې ویل، خراب شی دې په سم شی ورکوئ، دا ټول پکې حرام دي. نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ رب صائم، ډېر روژاتیان دا رقم دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ډېر روژاتیان دا رقم دی لیس له من صیام الا الجوع. د دې روژې بله هېڅ فایده نه ده، یوازې لوږه ده. ډېر دا رقم دی چې ټوله شپه په تهجد باندې ولاړ یوازې ولاړه او ستړیا وي، نور هېڅ اجر یې نشته. ته چې روژه نیولې ده ځان دې وږی کړی دي، د درواغو نه ځان نه راګرځئ، د فیسبوک نه ځان نه راګرځئ، د نامحرمو ته د کتلو نه ځان نه راګرځئ، د سروز اورېدلو نه ځان نه راګرځئ، د خراب معامله د خراب کاروبار کول نه ځان نه راګرځئ، په کاروبار کې د درواغ نه، د دوکې نه، د حرام نه، د سود نه، د ربا نه ځان نه راګرځئ، د ظلم څخه ځان نه راګرځئ، د یتیم مال د لاندې کولو څخه ځان نه راګرځئ. دا روژه هېڅ فایده نه درته کوي. وخورئ ستاسو دا څه روژه ده چې په روژه کې تا ته حلال شی الله منع کړل، ته خو حلال شی زه راوګرځې د حرام ته دې مخه کړل، دا روژه ده. د دې روژې اسلام زموږ روژې د هغه روژې سره مشابهت لري چې الله وایي خالي به لوږ ورباندې تېر شي. ځکه زموږ د دې سیمې کسان انا لله و انا الیه، په دې باندې زما ډېر سخت کله کله افسوس راسي چې په نورو ممالکو کې، که په عربو کې، که په مسلمان ممالکو کې، هغه په هر قسم شیانو باندې پابندي ولګېږي. سینماوې بندې سي، کلابان بند سي، مساجد خلاص سي، ټول دې ته مخه کې د ټول شپې په دې کې عبادت وي. تاسو وګورئ په حرمینو کې یو واره خو دا ټول تراویح وسي په 2 غنټو کې یوه تراویح کېږي، د یوې ورځې تراویح په 2 غنټو کې کېږي. د هغه مابعده بیا د تهجد اهتمام وي، بیا 4-8 رکعاته نور په جماعت باندې کې، دا ټوله شپه په عبادت تېروي. یا صفا علینا، افسوس پر موږ باندې، موږ خو روژې د ګناه دپاره یو غټ مرکز جوړ کړي. دغه حرامیانو په دې روژه کې خلکو ته ګروندونه خلاص کړله، دا غټ غټ میدانونه یې دې ته خلاص کړله، دعوت یې ورکړي چې راسئ. دا ظالمانو ورکې خلاصې کړلې، دې چکې شروع کړلې، دا په شپه کې سروزونه اوري، دا د الله ناوړه اعمال کوي. پر دې د الله جل جلاله هغه مځکه واړوي چې دننه په ننه ورځي چې نور مسلمانان عبرت ځینې واخلي. دا څنګه روژه ده؟ د خدای روی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، د نبی علیه الصلاة والسلام ویناوې، د صحابو عملونه زموږ کې دومره تعصب نه راځي چې روژه مو ټول د شپې په فیسبوک باندې تېره کړې ده، د شپې مې په انټرنیټ باندې تېره کړې ده، د شپې مې د الله په قهر باندې تېره کړې ده. په لوی لاس باندې خلکو ته ګروندونه خلاص کړې چې راسه ټوله شپه په دې کې فجور کوه، فسق کوه، چې شپه د ورځې بیا ټوله ورځ باندې په خوب در باندې تېر شي، عبادت نشته. دې ته روژه نه وایي. د خدای دپاره دا خلک دې ته د مسلمانانو څخه، د دغه شملور قومي خلکو څخه، دغه سپین ږیرو څخه مناهله ده چې په 11 کسان په 100 کسان باندې وټوسي، دا ظالمان د الله د عذاب نه راوګرځوي، دا مسلمانان یې پاخته کړي دا ټوله وګرځوي. دې ته روژه نه وایي. والله عظیم که د دې روژې یوه ګټه ووینې چې ته ټوله شپه په پتو تېره کړې، ته ټوله شپه په چکه تېره کړې، ته ټوله شپه په سروز تېره کړې، ته ټوله شپه اخته یې، او بیا د ورځې ټوله ورځ په خوب باندې تېره کړې، ماپښین لمانځه ته راکښېنې، بیا د ماپښین لمانځه مابعده بیا ولاړ سې، بېده سې یخ پکې ته بیا ماښام راکښېنې، دا روژه مې ونیول. دې ته روژه نه وایي.